السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ لپاره یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سیټینګ په خپل واتساپ اکاونټ کې وکړئ، بیا که هر څوک آنلاین سي یا آفلاین سي، تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي او تاسو به د هغه سړي ټوټل ډیټا کتلی سئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، به یې ټولې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غیر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دا غیر کوم تاسو غواړئ چې د هر چا ټوټل ډیټا راوباسئ، چې دا سړی څه وخت آنلاین کېږي، څه وخت آفلاین کېږي، نو هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره راایستلی سئ. ګوره دوستانو ولارې نیم ده، په نیم کې به دوستانو تاسو هغه سړي نوم ولیکئ. که د هغه سړي هر نوم و دوستانو تاسو به هغه نوم ولیکئ. او دا غیر کوم ګوره دوستانو بیا به تاسو کنټري سلیکټ کړئ. اوس که دا سړی د هر ملک او هر نمبر استعمالول، صرف به دوستانو تاسو هغه کنټري وروښیاست او دلته به دوستانو تاسو هغه نمبر وروښیاست. نو ګوره دوستانو زه راځم هغه نمبر وښیمه. دا غیر کوم ګوره دوستانو بیا تاسو راسئ په ایډ نمبر باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ایډ نمبر باندې کلیک وکړئ، دغه نمبر دلته ایډ سو. نو ګوره دوستانو که چیرې زه دلته ګرافس ته راسم، دلته مو ګوره دوستانو هغه دلته دی تاسو درښیي د څه وخت آنلاین سوی ده، څه وخت آفلاین سوی ده او څومره ډیټا استعمال کړې ده. او دا غیر کوم ګوره دوستانو که چیرې تاسو سیټینګ ته راسئ، اوس آنلاین نوټیفیکیشن کله چې دی آنلاین سي، تاسو ته د نوټیفیکیشن راځي که نه راځي. که چیرې غواړئ چې نوټیفیکیشن یې نه راځي، دغه به تاسو آف کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې نوټیفیکیشن دې راسي، نو دغه به دلته تاسو اون کړئ. او آفلاین نوټیفیکیشن کله چې بیرته دی آفلاین سي، که تاسو غواړئ چې هغه نوټیفیکیشن دې هم راسي، نو دلته به دغه تاسو اون کړئ. نو بیا که دوستانو دغه سړی که آنلاین سو که آفلاین سو، هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. او که دی دوستانو هر څونه میسجان وکړي یا هر څونه ډیټا استعمال کړي، هغه به دلته دی تاسو ته درښیي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که مې ویډیو خوښته وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.